د پاکستان پوځ پر افغان خاوره سخت برید کړی چې په غبرګون کې د اسلامي امارت د زړورو ځواکونو له سخت غبرګون سره مخ شوي. پاکستان غواړي چې د بنو برید غچ له افغانانو واخلي. د پاکستاني ځواکونو په دغه برید کې تر اوسه یو افغان مجاهد په شهادت رسیدلی. د اسلامي امارت د ملي دفاع وزارت ځوان وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد خپل ځواکونو ته امر کړی چې ځوابي حمله پرې وکړي او د دشمن ځواکونه پر شا وتنبوي. دا چې پاکستان یا د برید څنګه چیرې او ولې کړی، په غبرګون کې د ملي دفاع وزارت څه ویلي او تازه حال څه دی، بشپړ حال را سره هم دغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د کونړ او باجوړ ترمنځ پر ډیورنډ کرښه نښته سوې. پاکستاني رسنۍ د خپل هیواد د امنیتي سرچینو په قول وایي چې د پنجشنبې په ماښام د کونړ ولایت او باجوړ ترمنځ پر ډیورنډ کرښه د پاکستاني پوځیانو او د اسلامي امارت د ځواکونو ترمنځ نښته سوې ده. ویل کېږي چې له پاکستاني ځواکونو سره په یاده نښته کې یو تن افغان مجاهد په شهادت رسېدلی. تر اوسه څرګنده نه ده چې د نښتې علت څه دی او نه هم پاکستاني او د افغانستان اسلامي امارت چارواکو په دې اړه څه ویلي دي. دا نښته وروسته له دې کېږي چې د ټي ټي پي د حافظ ګل بهادر ډلې په بنو کې د پاکستان د پوځ پر یو مهم مرکز برید وکړ او سخته مرګ ژوبله یې ورواړوله. پاکستاني چارواکو له بریده وروسته وویل چې په افغانستان کې به د حافظ ګل بهادر کسان په نښه کړي. پاکستان تل تور پورې کوي چې د ټي ټي پي مشران په افغانستان کې دي، خو د افغانستان د اسلامي امارت حکومت د پاکستان دا ادعا ردوي. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر هم د پنجشنبې په ورځ وویل چې داعش د سیمې په هیوادونو او د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې مرکزونه لري او په افغانستان کې د حملو لپاره یې ملاتړ کیږي. پاکستان پر افغانستان د فشار راوړلو لپاره په یو بل اقدام کې د افغانستان پر میوه ګمرکي تعرفات څو برابره لوړه کړه. دا د اسلامي امارت او پاکستاني ځواکونو ترمنځ لومړی سرحدي او پوځي جګړه نه ده. د اسلامي امارت او پاکستاني پوځیانو ترمنځ په تیرو 3 کلونو کې څو ځلې نښتې سوي او دواړو طرفونو ته پکښې مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان د اسلامي امارت د ملي دفاع ځوان وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد خپلو ځواکونو ته امر کړی چې د هرې لویشتې خاورې دفاع به د سر په بیه کوي او پر افغان خاوره د یرغل په صورت کې به پر دشمن اور بل کړي. مولوي محمد یعقوب مجاهد دا هم ویلي چې هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکوو چې پر افغان خاوره یرغل وکړي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبه لپاره زموږ هم دغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې، د الله په امان.